په خدو خال چې خالونه جوړول د مخ په خدو خال چې خالونه جوړول ګلاب د خپل پاڼو نه ګلونه جوړول د مخ په خدو خال چې خالونه جوړول ګلاب د خپل پاڼو نه ګلونه جوړول دا شعر په ګلاله ډالۍ کوم چې شاعر او نه فنکار یم خو ستا یو مینهوال یم شاعر او نه فنکار یم خو ستا یو مینهوال یم چې ستا د خاموشۍ نه مې لفظونه جوړول شاعر او نه فنکار یم خو ستا یو مینهوال یم چې ستا د خاموشۍ نه مې لفظونه جوړول او خاکسار صاحب ته پکې شعر ډالۍ دی څوک داسې پکې هم و چې په خپل یو کتاب و څوک داسې پکې هم و چې په خپل یو کتاب و او څوک داسې پکې هم و چې په خپل یو کتاب و خو چا به د کتاب نه کتابونه جوړول څوک داسې پکې هم و چې په خپل یو کتاب و چا به د کتاب نه کتابونه جوړول او صدر صاحب چې هغه لکه زما د چټاکۍ برابر نه و هغه لکه زما د چټاکۍ برابر نه و چې چا به د پاونو نه سیرونه جوړول هغه لکه زما د چټاکۍ برابر نه و چې چا به د پاونو نه سیرونه جوړول او ذاکره ځنې ځنې پکې ستا غوندې اوزګارو ذاکره ځنې ځنې پکې ستا غوندې اوزګارو خو ځنو پکې وو چې ځانونه جوړول او یو وړوکی غونته نظم دی په دې دغه مې لیکلی دی دا زړه یې جوړ کړی د هغه شی داسې تېر کړی د هغې نه داسې وینې بهیږي اکثر نو په هغې ته مې کتلي وي په هغې مې وړوکی غونته نظم لیکلی دی چې ای مصوره ای فنکاره روره ای مصوره ای فنکاره روره ستا د تخلیق نه ستا د فن نه لوګې د مړو رنګونو نه د ګوتو په زور جوړوي ښکلي او ژوندي عکسونه هر یو تصویر دی لاجوابه تصویر د خوږ جانان غوندې خبرې کوي خو په دې ټولو کې په تیره تیره کوم چې جوړ کړی تا د زړه تصویر دی ډېر لاجوابه دی او ښه تصویر دی هره نقطه یې د مینې نقطه د خوږ جانان غوندې خبرې کوي خو د دې نرم او نازک زړګي نه په بې دردۍ سره تیر شوی غشي او د دې غشي د تیري څوکې نه دا څڅېدونکي د سرو وینو څاڅکي زما او ستا نه دا پوښتنه کړي چې زما د ګران بابا دم بچیه څه له پیدا وي او دا څه دې وکړل څه له پیدا وي او دا څه دې وکړل